نو څنګه کولی شو چې کله چې موږ ته یو څوک زنګ وهي د هغه کس نوم موږ ته واخلي یا د هغه نمبر، که چېرته موږ سره یې نوم ثبت نه وي نو د هغه نمبر واخلي. هغه اپلیکیشن چې موږ تاسو یې په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شو. راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې کالر اناونسر په نوم باندې دا اپلیکیشن دی چې موږ ټیسټ کولی شو. کالر نیم سپیکر اناونسر. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه دوستانو دلته اوس یو انسټال ده یا اوپن ده. انسټال ځکه راځي چې دغه پروګرام ما له مخکې نه تیار ډاونلوډ کړی ده، نو ورته وایو چې اوپن. کله مو چې اوپن کو راځو بس دلته به کال سیټینګ، وایس سیټینګ او فلش لایټ الرټ. راځو مونږه دلته مونږ تاسو کال سیټینګ آپشن باندې کلیک کوو. کال سیټینګ آپشن مو چې کله لیک دلته درته وایي چې سپیک کالر نیم، دا اوس آف ده، دا به مونږ آن ساتو. که چېرته مونږ ته یو څوک زنګ وهي دغه نمبر مونږ سره ثبت کړي نو مونږ ته به د هغه کس نوم تکراروي. لاندې دا آپشن وایي ریپیټ کالر نیم، دغه کوم کس چې تا ته رنګ کوي دغه نوم دې بار بار تکرار شي. هو نه، که چېرته غواړئ تکرار شي نو آن پرېږدئ، که نه آف یې وساتئ. لوور رینګ ټون والیم ویل سپیکینګ کالر نیم. دغه آپشن باندې هم تاسو کولی شئ چې که چېرته غواړئ چې مثلا په ورو زنګ کې والیم کله چې مثلا تاسو ته څوک زنګ وهي یعنې په ورو اواز سره وي او که چېرته آن یې ساتئ آن یې وساتئ، که نه آف یې وساتئ. لاندې راځي درته لیکي وایي میسج ټو پلی بیفور کالر نیم. مخکې د ټلیفون ویلو نه منیج اوکې کوي. تاسو څه ویل ورته غواړئ؟ مثلا ورته لیکو چې هیلو. هیلو مو ولیکل. تاسو ته چې څوک رنګ کوي نو د نوم ویلو نه مخکې به وایي چې هیلو آفټر کالینګ. بعد له ټلیفون نه به بیا وایي مثلا کالینګ. مثلا اول به وایي هیلو، بیا به دغه کس نوم تاسو ته اخلي، بیا به درته وایي چې کالینګ. نو لاندې انیشل ډیلی ټایم، دا ټایم هم تاسو ورکولی شئ. مثلا ورته موږ ورته 15 سکنډه تیار جوړ دی نو همدې باندې کلیک کوو. راځو دې ځای نه وځو شاته، دلته ګورو وایس سیټینګ. وایس سیټینګ کې موږ ته څه شی کوي؟ سیټ وایس سپیډ. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې دغه کوم آواز چې موږ اوس سیټ کړلو د زنګ دپاره، مثلا چې څوک زنګ وهي او هغه نوم موږ ته واخلي نو هغه د اواز د نارمل وي، تیز دې وي، په کوم حالت کې وي؟ ویری سلو، ډېر سلو سلو د نوم اخلي. سلو یعنې سلو دې اخلي، نارمل خپل عادي حالت کې اخلي. فاست تیز دې اخلي، ویری فاست بیخي تیز دې اخلي. موږ نارمل کې کوو. لاندې راځو وایي سیټ وایس پیچ. دغه تلفظ د کس سره کمي، ویری لو، ډېر سلو او کلو، نارمل، های او ویری های. موږ دا هم په نارمل کې اوکې کوو. دلته لیکو اوس ګورئ مثلا تکراروئ. دغه آپشن موږ چک کوو چې کوم حالت کې موږ ته دوی وایس تکراروي. ګورئ هلو. که کله موږ دا مثلا های کو تیز شو. ګورئ دوستانو تاسو ته آواز نه هم معلومات کېږي. ویری های کو ډېر تیز شو. ګوره نو موږ دا په نارمل حالت کې ساتو. وایس پیچ فاست. ګورئ وایس پیچ ویری فاست. دا آپشن هم تاسو کارولی شئ، نارمل کې وساتئ. نو دوستانو دغه رقم تاسو کولی شئ چې د خپل ټلیفون لپاره نوم ثبت کړئ او د هغه کس چې تاسو ته مثلا څوک غواړي رنګ وکړي او د هغه نوم واخلي، په دې طریقې سره تاسو دا سیټینګ ثبت کړئ په خپلو موبایلو کې او یو ځل یې چک کړئ. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.